अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व ला नज़ीर लहु व ला मसील लहु व ला मिसाल लहु ला वलद लहु व ला वालिद लहु वलम यकुल लहु कुफुवन अहद व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व ला नज़ीर लहु व ला मसील लहु व ला मिसल लहु ला वलद लहु व ला वालिद लहु वलम यकुल लहु कुफुवन अहद व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व हबीबना व शफीअना व हबीबना व हबीब रब्बिना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सय्यदल मुरसलीन व खातमन नबीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इक़्तरबतिस साअतु वन्शक़्क़ल क़मर वइन यरौ आयतन युरिदू व यक़ूलू सिह्रुम मुस्तमिर अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तआला व तबारक यौम ला युख़्ज़िल्लाहु अन्नबिय्य वल्लज़ीना आमनू मअहुम नूरुहुम यस्आ बैन अयदीहिम व बिअयमानिहिम अम्मा बाद हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवाल मुक़्तहिमी या रब्बी सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम
یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم کسورت د محمد نوے پیدا کڑے بخدے نوے دا دنیا دا جہان د محمد پوری پیدا شو محمد دے د تمام جہان آباد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود شریف اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل وسلم على النبي الأمين اللهم صل وسلم على النبي الأمين واجب القدر حضرات محترم و معزز دلری علاقونا راغلو غیرتمندو مسلمانانو او دخپل د خطبه د پارا زیب و زینت شیخنا و استاذنا و استاذ العلماء جناب مفتی سے مبارک دامت برکاتهم العالیہ او نور علماء کرام ددے مدرسے مدرسین حضرات او دے جامعی تا او زمنگ دی جمعی خطبے تا راغلو غیرتمندو متدینو مشرانو دے جامعی سرا انتہائی مینا و محبت ساتن کو عوام و خواسو دے جامعی اراکینو معاونینو محبانو دوستانو اللہ رب العزت استاسو زمون د ټولو حاضری په خپل بارگاہ عالیہ کی قبول و منظور او فرمائی ما خو المخ کی جمعہ باندې داسې تیرا گرمی تیرا لاړه عن قریب دی جمعہ توا دنن حال کی سوکم نہیں خو معلومیږي دا چې تاسې په یو عشقی سفر باندې د کورون ناراضي او چې د چا په زړه کې عشق وي نو هغه ته بیا د دنیا ګرمي نه ښکاریږي او د دې ګرمۍ نه هغه د یو لوی ګرمۍ نه د ځان د بچ کېدو د پاره دا یو ذریعہ غني نو الله رب العزت استاسو زمونږ د ټولو هغه د زړه عشق او محبت نصیب وګرځي او ان شاء الله ګرځیدل او دا نصیب د عشق دا زمونږ او دستا سے انشاءاللہ په برخه د الله دې مونږ تاسو ته د ابد د پاره نصیب وګرځي محترمو دا د دنیا ژوند دا یو ختمی دن کی زندگی دا یو بل زندگی را روانه ده چاغه ابدی زندگی ده تمام انبیاء کرام چې دنیا ته الله رب العالمین را لېګلی نو هغه ډیر زیات فکر او سوچ پدې خبره راوړې چې دا انسانان د الله رب العالمین مقرب او مخلصین بندگان جوړ شي او هر نبی خپل قوم ته دا خبره پرېر درد او تکلیف سره رسولې ده اغي انبیاء کې زمونږ استاد د تمامي دنیا د پاره رحمت للعالمین جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا لا تشریف آوریو کړه ټول وای الحمدلله ورونو د الله رب العالمین قانون دې داسې چې د انسان عقل اغي ته نشي رسیدلې چیرې نبی علیہ الصلوۃ والسلام الله رب العالمین په داسې قوم کې الله را اولېګلو چې هغه ټول قوم په ډېر غفلت کې پراتو چا کانی ته سجده لګولا چا ونی ته سجده لګولا
چا د الله رب العالمین نه غیر ځان د پر ډیر داسې باطل الہ جوړ کړیو او ورونو داسې قوم ته الله په داسې کورنۍ کې الله مبعوث کړه اولګلو چې هغه قوم هغه کورنۍ ټول د الله رب العالمین سره یې تعلق نو او بیا الله جل جلاله د هغه په داسې قوم کې الله رب العالمین تخلیق فرمایلو چې هغه قوم ټول د یو خدای نه غیر نور خلقو ته چغېواله دغه د الله ډیر لوی راز دی عزیزانو د داسې عقل تقاضا خدا ده چې دا پکار دی هغه خلق سره چې چا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په محبت کې د مال دولت مینه او محبت سره هر قسمه نظرانه پیش کړه پکار را دي چې داغي قوم تراغله وي عقل تقاضا ده چې چا ورته غي کولو کړه او دا اشعار ول طلع البدر علينا چا چې ول مونږ باندې د سور لسم سپوږمۍ را اوخته پکار خدا دې چې دا پیغمبر په داسې قوم کې راغلی وي او دا خو پکار دې په شام کې راغلی وي دا په حبشه کې راغلی وي د بلال رضی الله عنه په شانت عاشقان لرل په حبشه کې په شام کې عاشقان لرل نبی د مکی په داسې دشت او میرو کې الله پیدا کو چې خلق پرېدا پردي خو پرېدا خپل قوم په کانو وشتلو ما تاسو ته وړاندې جمعه باندې د طائف واقعه بیان کړه عزیزانو د طائف واقعه دومره مختصر نه و چې څنګه موږ مختصر بیان کړه ته تاسو ور باندې البدایه والنهایه علما وګوري او کتلې دي ور باندې قسم په ذات خدای د انسان عقل کار پری دي او زمو استاخ مونږ درس لګیو بیان کو نبی علیہ السلام ال تلاړو باغ تراغو باغ نبیا واپس مکی مکرمی ته او به درې قبیلونه تعاون غختو چای معاونتونو کو یوی قبیله والا هغه کی یو کس دغه مطعم بن عدی نامه وا هغه ورته خپل غیږ د محبت کولاو کړه وی فرمایل فداک ابي و امي اے دا الله پیغمبر رضا مونږ ته رضا زما بچی پتا باندې بزان قرباني لیکن دا خدا سے سخت خبره ده چې یو طرف ته د پیغمبر علی السلام یوازي بار خلق مخالف نو د نبی علیہ السلام په مکه مکرمه کې د نبی علیہ السلام گواند کې د نبی علیہ السلام ترونه او د تر زامن ټول په دې خبره باندې متفقو چې پیغمبر باندې منو دا خو یو علی شیر خداو د لسو کالو عمر کې پیغمبر علیہ السلام د شپې په مانځ باندې اولیدلو علی شیر خدا ورته راغی نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مانځ کې جړل رحمت للعالمین مانځ کې جړل علی سے جڑا او درد واغستو چې زما جانان ولې جاړي محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تخوا تراغه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مبارک سلام وګرځولو او علی شیر خدا رضی الله تعالی عنہ سره سترګې مبارکه او لګیدلې د چهره انور د رحمت للعالمین د اوخ کو سیلاب را روان دی کاکا زوی ولې جاړي درد دې بدن دې تکلیف کې دی تب خودر باندې نه دراغلي محبوبا سر خو بده نه خوږيږي زړه ته سر کې منډم پخې مبارک خو بده نه خوږيږي چې پخې مبارک درته کې منډم محبوبا څه تکلیف دی نیمه شپه د خلق آرام خوبونه کوي او ته جاړې دا کم غم او تکلیف پتا باندې پروت ته چې ته جاړې د لسو کالو عمر علی شیر خدا ورته سوی او د 500 کالو ابي لهب تر ورته سوی د لسو کالو نوجوان علی شیر خدا د ترزوی ورته سوی او د 500 کالو تر سکه ابي لهب ورته سوی نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ورته وینا یا علی شیر خدا اے علی اے د کاکا زویا سر میں نه خوږي سینه میں نه خوږي ماته یو تکلیف دی محبوبه څه تکلیف دی درتا علی ستا قوم زما خبره نه مني علی ستا قوم زما خبره نه مني عزیزانو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چې د طائف نه راغی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام متعلق ما تاسو ته ویلو چې مطعم بن عادی ورته دروازه کولو کړو او د حرم په ټولو دروازو داغي بچي ولاړو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته راځه خو ورته مخه ته بوتله اس او اغي سره
ځان سره را روان کو. پیغمبر علیہ السلام چې کله مسجد حرم ته ننوتو، بیت الله شریف ته ډایرک لاړو او حجر اسد مبارک باندې دواړه لاسونه مبارک د حجر اسد نه اخوا دی خوا ولګول او حجر اسد مبارک خپل کو. الله دې زمونږ استاد حجر اسد مبارک بار بار خپلول نصیب وګرځي. الله مو دې ورته استلام کول نصیب وګرځي. مونږ تاسو بچیو بیبيان او ټول مسلمانان راغلي مرګري مونږ سره موجوده مرګري او کوم سره په هر خطبه کې هر ځای کې شامل وي مونږ سره محبت کوي. الله دې مونږ تاسو ټول د جانان روضه ته بار بار ورولي. عزیزانو حجر اسد مبارک کولول یو ځل عمر رضی الله تعالی عنہ مبارک راغی حجر اسد مبارک ته ودرېدلو ورته و فرمایلی والله العظیم تکانی زما دا عقیده دا چاته ضرر او نفع خیر او ضرر رسول نشي، چاته خیر رسول نشي، چا نه ضرر دفع کول نشي، لیکن والله جناب رسول الله کول کړي زبد مخکلو ما پیغمبر علیہ السلام کول کړي زبد مخکلو ما. علی شیر خدا می رکن یمانی سر را روان حجر اسد تقریب راغے عمر فاروق تے پوگا باندے لاس کی خودلو ورتوی اے عبداللہ اے دخد بندہ اے عمر فاروقا تو خدا سے ماد جنابی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوری دلی دی سبھی اوری دلی. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرمائل کہ حجر اسد کانی تبا اللہ رب العالمین جب ورکی حجر اسد کانی تبا اللہ شنڈی ورکی الک زما استا عقل خو کانے بسنگ جب پیدا کی دادا نبی رنا والا خلق نو کانے بسنگ جب پیدا کی عقل منی کانے جب پیدا کیو شنڈی به هغه خبره کی دا عقل منی تو خو د قران د آیات نه انکار کیا د خدای بندا. قران کریم کې الله نے وہی سورہ یاسین کی الیوم نختم علی افواہہم اللہ جل جلالہ فرمائی هغه ورځ باندې چې مونږه د خلقو په جخلو باندې مہر ولګو خلو ورته بندکو وتکلمنا ایدیهم او د انسانانو لاسونه به خبري شروع کی. الګا د الله شونډی لري دا جبلری خدای خوې د لاسونه به خبري شروع کی. وتشهد ارجلهم گواهی ورکول د پارا جب بکار دا خلق بکار دا الله وی گواهی بخپی ور کوي. دا خدای الله د قران فیصله ده. خلق ورته بند کم دی بو ما دا ګنا نه دا کړي زه خو صالح سره نیک سره ما دروغ نه دی ویلي ما غیبت نه کړي ما بهتان نه تړلې زړه روغم الله به وی دروغ مو یا چالاکی مکوا جواب خلب ورته بند کم الله به د لا سنت پوسو کی ګناه کړي دا لا سن به وی آی خدای دایره باندې کړي دایره باندې کړي خلب حیران شي اخو بند دا الکه گواه پکار دی او گواه پښتانه وي د کور نه چې گواه در باندې راغی د چاپلار به مقدمه وګټي خله جب ور باندې خله با الله پاک جو خپو ته ورکی او دا خپې به گویا شي خپې به وي او الله مون گواهی ورکو دا ګناه کړي دا نو دا منی قران نه خو انکار نشي کولای نو خدای بکانی تم خله ورکی شونډي به ورکی. حجر اسد نه بتبوسو کی اے عمران اے حجر اسد سوید چاد پارا درخواست کے حجر اسد با فرمائی یا رب العالمین چاچ پما باندی د ایمان سرا او د کامل عقیدی سرا پما باندی شنڈی خود لی دی یا اللہ اغ بدن د جہنم د اور نہ بچگا. حجر اسد مبارک عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ زور لگولو دا سے ورتللو وری بازی عاشقان التورزی کا نا ما سره عمر ګرو هغه ډېر حجر اسد خپل کړو ما ته بار بار ویل مولوی صاحب الحمدلله نن می درې ځله حجر اسد خپل کړي نو ما سره داسې وبل عالم هغه ورته ویل دا مکوا دا تکلیف چاته مور کوا دا چې ته بار بار ورزي دا مکوا هغه داسې خپه شو ما ته راوي مولوی صاحب
زه خو د شپې 2:30 بجې ټیم ما برابر کړی. 2:30 بجې د شپې ټیم چې زور شم دا ډېر قرارې ټیم وي او غرمه کې خلک کم وي، سخته ګرمي وي، نو زه ځان کې طاقت لرلی شم نو زه غرمه کې ورځم. او غره داسې مې نه دی ښکل کړی چې کله طواف مې خلاص کړی اخیری چکر ته ورغلی یم ښکل کړی مې دی. په استلام مې اتفاق نه راتلو، نفس را سره زړه را سره نه منل. عشق تقاضا دا وه چې لاړ شه جانان چې په کوم ځای شونډې ښودلي هلته شونډې کېده. بس زړه رانه بار بار دا مطالبه کوله، خو څوک مې قسم دی که خوب کړي. او مولانا صاحب راته وایي چې بیا ورنه شي. ما ورته ویل مال داسې چل دی چې د مولانا صاحب خپل دلیل دی او مال زه به د عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه دلیل درته پیش کړم. عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه بیت الله ته راغی. چې بیت الله شریف ته راغی، الله دې موږ او تاسې بیت الله شریف ته ټول بار بار ورولي. ورونو بیت الله د الله نه غواړئ ښا ایمان به اخر اهل ایمان والا به مدینه او مکی مکرمه ته غونډيږي. زه ګورم اکثر په دې حج کې اوس د علما د اولیاء د بزرګان ډیر زیات وي. ما دې عالم نه تپوس کوله هغه راته ویل چې د قیامت علامه شنو نبی علیہ السلام فرمایي چې مهدی علیہ السلام با په مکه مکرمه کې ښکار کیږي. اما وایزه مشر نه ما علما به ورپورې نخلي، لوی علامه به دا چې علما ورپورې اونخلي، بس دا به دې لپاره مجبور کی چې هغه دې ته غاړه کیدي چې زه مشري به والم. بس نه د علما ځکه ځان رسي. تاسو د الله نه حرم غواړئ ښا الله دې مونږ او تاسو ټول حرم پاک ته بار بار بوتلې. بعض خلک چې به حرم ته لاړ شي به د جانان روضي ته نه ځي، دا ګوره بیا حج را روان دی. څوک وایي دا داسې دی او څوک وایي دا لازم خو نه دی، دا فرض خو نه دی. عزیزانو زویم د بیت الله شریف طواف، د بیت الله شریف حاضری دا خو په هر مسلمان باندې لازم دا چې د چا وس او طاقت وي. الله فرمایي من استطاع الیه سبیلا، چې د چا طاقت وي پاغه باندې حج لازم دی یو ځل بزی. وسم د مدینه منورې تګ د عاشقانو په نيز باندې فرض عین دی. څوک به ورته واجب وي، څوک به ورته مستحب وي، څوک به ورته سنت وي، خو د عاشقانو په نيز باندې دا غوي په نيز باندې بالکل فرض دی. ځکه د بیت الله شریف اهمیت مونږ ته چا خودل ټول جواب راکړي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو د نبی علیہ السلام زیارت او خدای مو دې بار بار حاضری نصیب کړي. زما یو ورور الته اکثر ز ګورم هغه ډیر زیات صدقه کوي. ما د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو حدیث یو ځل کتلو بیا خوند راکو. خدای دې موږ ټول کې د نبی علیہ السلام عشق او محبت راولي. ورته د خلی چې کمال نه دی ښا پیغمبر علیہ السلام ډیر در باندې عاشق ما ډیر در باندې محبوب ما، او چې به خار ته لاړ شو بیا هم جب ته 3 غزا 3 میله مزلی بیا یو روپۍ د خدای پر رضا باندې چاته نه ورکو. چې ریال لو بسو هو دا خو پاکستانی 27 روپۍ دي، دا بسنګ ورکه. ما سره یو عاشق دی، الله دې سره دستاسي عشق حقيقي نصیب وګرځي. قسم په خدای چې چا دا عشق او محبت خون واغستو هغه وی چې د خپل کپڑے مم د جانان په دې کلی کې چاته ورکړي، او چې چا سره عشق نه هغه وی خدای پاک کله به د مدینه منورې نه وځو. الله دې زمونږ استاد عشق نصیب کړي. ما ورته مال زبد عمر بن عبدالعزیز حواله درکم. عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه بیت الله تراغه چې کله راغه بیت الله شریف ته عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه په جړا شو. شاګردان او مرګري ورته رال ورته فرمایا امیر المؤمنین یا امیر المؤمنین جاړما، اے امیر المؤمنین جاړما. عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه په جړا باندې حجر اسود مبارک تلاړو او لا سنئی کې خودلوی جلل یا رب العالمین والله العظیم یا الله ما تا حجر اسد زکا ګران دے چې پدې باندې شونډي زما د جانان جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لګی دلی دی. درې کسان ورترال ورتوی پاسا او عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه بے ہوش په حجر اسد باندې پروت دی. شاګردانو چې غکړل چې د عمر بن عبدالعزیز نه روح لاړو. عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه په سو کسانو باندې حجر اسد نه روان کړلو. کله چې ہوش پکې راغی عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه به هغه طرف روان شو.
چاہتی تپوسو کو یا امیر المؤمنین ید خدای بندہ تمام حجاج کرام در تگوری حسب خلق بدر توی داریہ کار دے داریہ اغسطے دے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ گریوان کو لاؤ کو چگو سرے اجڑ الآواز کو یا الہ العالمین یا اللہ دریا کار یو دعا دا حجر اسد تولار دے اے رب کریم چاچ حجر اسد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو شنڈ مبارک و نبات کل کڑے دے یا اللہ اگر شنڈی دا جہنم نہ بچکا یو عاشق ور تراغوی فرمائل اے عمر بن عبدالعزیز بخل مکوا بخل مکوا دعا بے اغوارا عمر بن عبدالعزیز لاسونا برکڑل الہ العالمین خدای چی زمان بعد سوخ کو لئی یا اللہ اگر شنڈی دا جہنم نہ بچکا یو سڑے ور تراغے ور توی یا امیر المؤمنین بخل مکوا وی فرمائل الہ العالمین سوک چی حجر اسد تا پزور بانیزان را رسول غاڑی حجر اسد خلول غاڑی یا اللہ حجر اسد تا استلام کول غاڑی الہ العالمین خداوند متعال پا حوض کوثر کی یا اللہ موت جناب رسول اللہ سر ملاو کا نما ورطویلی پا دے بانے عمل پکار دے خلوا یا بار بار خلوا تا تا خودی طاقت در کڑے معلوم خو سے بشلی کی دڑی ہو دا کار نیو خلم وازنی اولی ہوئی دا دو پیسوم نیو دا معشقی پا دربار کی سرے سر زر شخون کی منگتا نفس دیر زیاد پا منگ باندے غالب دے نو یاد ساتھئی حجر اسد مبارک نبی علیہ السلام کل کو او بیا لاڑو پیغمبر علیہ السلام تا مطعم بن عادی اور پس روان دے او سامنی چار چا پیرتنا دا سے او دا سے روان دے او پیغمبر علیہ السلام پا مین زدی کے روان دے پیغمبر علیہ السلام مبارک جڑل شند مبارکی مرمرائی شی وی فرمائل اے مطعم بن عادی وورا زبستا دا احسان پورا نکمان اے مطعم بن عادی خپل بچین دے روان کا زخپل کور ترا ارسید لما پیغمبر علیہ السلام چے کلن نوتلو سرداری کونین او فرمائل اے مطعم بن عادی زبتا سی تمل مستے در کو ما تاسی ما سر احسانو کو مطعم بن عادی و تو فرمائل بیابم در سر احسان کو اللہ دی منگو تاسی دا انبیاء دا ورسو سر اس محسنینو گرزی علماء سر احسان کوئی خاما یو آیات مبارکہ تلاوت کو رازم با اس انشاءاللہ غیتا پیغمبر علیہ السلام زید بن حارث تے او فرمائل زید بن حارثہ تاویل سنگ با مادر تا نویل چی مویرے گا اللہ رب العالمین بزمنگ امداد و نصرت فرمائی دا بے خود پاک مطعم بن عادی زمنگ دا پارا مسخر کو اللہ زمنگ امداد کو دا بے من خپل کور ترا او رسیدلو خو نبی علیہ السلام پا جڑاشو زید بن حارث رتوی جارے ولی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیا خو واپس مکی ترا او رسیدلو وی ما خویل چی زبا دا طائف دا خلقنا دیر خوشحال راشم اغوی بمانا انکارو نکی لیکن اغوی زمانا انکارو کو او شاعت منگا اسلام پیش کو مکی والا خوی نمانی طائف والا ہوئی منکارو کو پیغمبر علیہ السلام دیر زیاد خفا دے دی دوران کی طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالی عنہ طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالی عنہ دا دا دوست قبیلے نراغے دا قبیلہ دا چی دا مکی والا اسرائی تعلق دے ورکڑا راکڑا غستل خرسول دای د دوی سره روانو عزیزانو تی راغې چراغ مکی مکرمه تا نو دی ته ورته یو وفد راغې او طفیل بن عمرو دوسی رضی الله تعالی عنہ نه چار چا په رکینا اصل ورته وی اے طفیل تډیر خپل شاعر تا تعالی ډیر لوی علم د شعر درکړی وی خبیا وی بل خبر دادا چې ته زمونږ ډېر مشفق او مهربان مشري ستا پسې یو ډېر لویه قبیله او قوم را روان دی زمونږ یو درخواست تا دی تا ته او هغه دا دی چې په دې مکه کې زمونږ
یو نوجوان پیدا دی داغه نامه ده محمد ابن عبد الله. محبت سره وی صلی الله علیه و آله وسلم. اے د یتیم او یسیر پیغمبر نوم مکه مکرمه کې چا نشو اغستله. طفیل ابن عمرو دوسی ورته وی سرنګ سړی دی وی جی جادوگر دی نعوذ بالله من ذلک. جادو کوي سحر کوي. قران کریم خپل وی ښا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بارک مشرکین مکه رالل. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته وی د هجرت نه 15 کال وړاندې 15 کال د هجرت نه وړاندې د راغل پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته ودرېدل بحوالی البدایه والنهایه. د راغل پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته نضر بن حارث ابي جهل عاص بن وائل ولید بن مغیرہ شعبہ او عتبہ دا ټول رالل تقریبا ول سنادید قریش رالل یا 18 سنادید قریش یا 11 سنادید قریش بحوالا دی رالل پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته ادریدل. دا ټیم کم ټیمو عزیزانو دا د ماخامنا بعد سپوږمۍ را ختلې وا مخصوصن تقریب ټیمو او دا رڼا د سپوږمۍ داسې پړقا کوله د سور لسم سپوږمۍ وا. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته وی اے محمد ابن عبد الله دا غرنګي صلی الله علیه وسلم. محبت سره په محبوب باندې درود وای عزیزانو. درود سره د انسان روح تازه کیږي. کم خلق چې درود وای مخ کې نوري، کم خلق چې درود وای خلق کې برکت وي، کم خلق چې درود وای دا وی خبره کې اثر وي، کم خلق چې درود نه وای مخ کې نور نه او لور خبره پرې د رزق کې برکت نه. درود ډېر روایت ها درود شریف په جای دا خمو موقع تقریبا ما تابل یو مرګری مولوی سے مال چاو او استاسه دامون ډیر نا وخت نه ما ولیره مال خو پته نشتا وینا دا مرګری تنګیږي نشه دا کم خلق ناس ما ولدات ته تاسو کا تمال راشه زبر خو منبر پرېدم یوې بجې پورې ورته بیانو کې یوې نیمه بجې پورې بیا به تاسو کې که خلق تنګو بیا ورته مونږ ورکو خو مال چې راضي ان شاء الله هغه عاشقان راضي. الحمدلله ټول وای الحمدلله. مال غړای ته نه ګوري هغه زما بیان ته ګوري همدا سده کنه جواب راکړي او ورونو دا ګرمین یار څه برداشت کوي ان شاء الله دا ورځ را روانه ده چې بیا به یو بل لمن کله کنيس ازما یو ورور ده ما ته وګوره مونږ خدل ته پوزان نخلول ال تم پرې نه دي زم زتا سه پوری نه خطه قسم په خدای زه هغه ناچیز او ګناګار بندایم چې زه په دې قوم باندې د خدای د وړاندې او په دې دوستانو باندې بزان بخم ما سره هیڅ نشته تقوا نشته زبتا سه باندې ان شاء الله الله باندې ځان بخم چې الله داسې دوستان او محبان او ما باندې خو ګومان کړي الله اوس مې مزلیل کاو دی سره مې الله جنت ته بوزا قسم په خدای زه تاسو باندې ځان په الله بخم ما سره هیڅ نشته رونو. خو عزیزانو غرض مې دا دی چې که زمونږ استاد دا رشتہ یقینا د الله د محبوب په مینه باندې وکنه زه په یو شډیر خوشاله ګم 1 لک روپۍ مرا کوي یو ځل زما په جانان درود وای چې زه اورم زړه خوشاله ګم بس. ما ته محبوب علیه الصلاۃ والسلام ډیر محبوب دی او د حضور علیه السلام احسان دی دا الله احسان دی فضل دی د جناب رسول الله مینا دا دا شاته چې کومه مدرسه او لوی تعمیر ان شاء الله د دې بنیاد بغدو دا عزیزانو دا د جناب رسول الله غ شفقت او مهرباني د پمنګ باندې والله العظیم کوم سره هیڅ دی دا خو د جانان د محبت برکت ته او دا می د درود برکت ته عزیزانو درود ډېر ډېر وای ښا. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مبارک بارک یو فرمایل اے طفیلا اوران زمن پدی خاندان کی دی مکہ مکرمہ کی یو نوجوان پیدا دے داغی نام دا محمد ابن عبداللہ یاد ساتا غساہر دیں عزیزانو ماد ولسو یاد اتلسو یاد یولسو ماد دی مشرکانو خبر وکړلا پیغمبر علیہ السلام ته وی کته یقینا د خدای پیغمبري دا مخامخ سپوږمۍ دا په مین باندې اسمان کې نیمکا سرداری کونین وته فرمایل کدا په اسمان کې نیمشي تاسو به ایمان وروړي کنا
نظر ابن حارث ورته وی ایمان بروړو، ابي جهل وی ایمان بروړو، عتبه وی ایمان بروړو، شیبه وی ایمان بروړو، ولید ابن مغیره وی ایمان بروړو، عاص بن وائل وی ایمان بروړو. عزیزانو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سپوږمۍ ته اشاره وکړه، الله رب العالمین سپوږمۍ په مین باندې دو ټوکړي کړل، یو ټوکړه قنقاع غر تراله، قنقاع غر د صفا مروه د مروه سره قریب دی، دا هغه غر دی اوس ور باندې اهل عرب لګی دي، ماشینونه لګېدلي دي، هغه غر چې کوم دی ختمي، دا هغه غر دی چې جناب رسول الله د مکې نه په دې غر باندې راغی، دې غر باندې د مدینې طیبې نه چې راغی په دې غر باندې راښکته شو، دا ته جبل قنقاع وایي. په دې جبل قنقاع باندې یو ټوکړه پرې وتله، مروه ته چې اوزي مخامخ دی خوا غر دی، په هغې کار روان دی، دې ته جبل قنقاع وایي. یو ټوکړه په دې جبل باندې پرې وته، بهوالی البدایه والنهایه. بله ټوکړه راغله په جبل ابي قبیس باندې پرې وتله، منځ کې د څوارلسمې سپوږمۍ ولاړه ده، او اخواتې نه او دې خواته نه د اسمان سپوږمۍ په منځ باندې ټوکړې شوه. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي دا ټوکړې د سپوږمۍ ته نبی علیہ السلام دوی ته بار بار وایي اشهدو گواہی ورکي گواہی ورکي. وګوره یو ټوکړه دادا یو ټوکړه دادا، تر دې چې علامه ابن کثیر لیکلی دي وایي دا دومره ټیم پورې ولاړه وه چې د مازیګر نه واخله د ماښام ترمنځ چې څومره ټیم وي، یعنی تقریبا په عربو کې چې اول وخت کې مونځ کوي نو د مازیګر او د ماښام ترمنځ تقریبا 3 غنټې ټیم ساتي، ځکه هغوی په اول وخت کې مونځ کوي. او که چېرته موږ او تاسې د احنافو مذهب ته راولو نو موږ احناف په منځ وخت کې مونځ کوو، نو زموږ د ماښام او د مازیګر ترمنځ 1.5 غنټه ټیم وي. څومره ټیم وي؟ 1.5 غنټه ټیم. دا یو ټوکړه په جبل قنقاع باندې، بل ټوکړه په جبل ابي قبیس باندې، دا دواړه ټوکړې پرته وي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته ویل گواهی ورکړي. دا وګورئ سپوږمۍ نیمه شوه چې کله دوی ورته ویل دا سپوږمۍ واپس خپل حال باندې چې موږ وګورو، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام لومبه اشاره وکړه جبل ابي قنقاع والا ته، اشاره وکړه اے ټوکړې د قمر د خدای په حکم باندې، څرنګه چې د الله په حکم باندې په مین باندې نیمه شولې، اے ټوکړې ته واپس شاغي سره پیوسته شه. دا د دې ځای نه لاړه په جبل ابي قبیس باندې دواړه یوځای شوې، او دا دواړه ټوکړې اسمان ته واپس لاړلې. اے مشرکین مکه ایمان راوړئ. ابي جهل ورته په خوله باندې لاس کې خودلو، ورته وی خوله دې بنده کا اے محمد ابن عبد الله، اے محمد ابن عبد الله، خوله دې بنده کا ستا سحر اسمان ته رسیږي، تا په موږ باندې نظر بندي وکړله. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مایوس ودرېدلو. یا الہ العالمین سوکم یا رب زما خو دومره کارو. جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام راغی، دا الله رب العالمین فیصله جلال کرالا، اے زما محبوب سغواړي دا قوم د غرونو لاندې کم کنا، اے جبرائیل امین واپس لاړ شه. اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون. زما رب ته وای دی قوم ته هدایت کدا پویږي نه، یا الله می هلاکوا. د نوح علیہ السلام په شان دی نیما چې ټول قوم په یو ځای باندې هلاک. زه خدا نه غواړم. اکرم رضی الله تعالی عنه یو ځل راغی، جناب رسول الله نے غیږ چاپې رکړه، سرداری کونین په دې طرف باندې خپل کړلو، به په دې طرف باندې خپل کړلو، به اکرم رضی الله تعالی عنه جړا واغستو، شټکېدل جړېدلو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته په مخ باندې لاس راخ کولو، ورته وی اے د کاکا زویا، اے اکرم ولی جاړې، اے د الله حبیبا، زما پلار زما قوم پتا باندې ظلم وکړلو، سپوږمۍ دستا په حکم باندې الله نیمه کړله،
کتا د جلال نکار اغسته وې نن بزم په جهنم کې پروت وې. یا رسول الله ځان درته لګې کم که چشمان درته لګې کم دا زه یوازې بستم که جهان درته لګې کم. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا عاشق د دې ترجمه کړي یا رسول الله ستا احسانات په ما ډېر زیاتی. اکرمه څه احسان دی؟ اکرمه خدا ابي جهل زوی اکرمه رضی الله تعالی عنہ وای کتا غرونه یقینا د خدای هغه چې الله جلال کې راغی او فیصله د الله تا غوښته وي نو خدای به زما قوم تبا کړی وي نو زما هغه وخت وړو کوم زبم جهنم لتلې وي. دا خو ستا په ما ډېر لوی خو یقینا ستا بارک الله وي رحمت للعالمین ویلې رحمت للعالمین ویلې یا رسول الله ستا متعلق پیغمبر علیہ السلام ویلې او ظالمانو خیر دې کما نظر بندي کړي خو پتا سو به می کړي ستاسو مسافر شام لتلی یمن لتلی ستاسو قوم قبیله عراق ته تلی هغوی براشه هغوی نه به تپوسو کو. زما د عقیده ده چې اسمان کې سپوږمۍ نیمه شوه د مشرق والا به م لیدلي مغرب والا به م لیدلي شمال والا به م لیدلي جنوب والا به م لیدلي. تاسې لږ صبر وکئ. وایي 3 ورځې بعد قافله د شام نه راغله ابي جهل مخې ته ورغی د چا چې زړه خیره ني که نه الله مو د زړونه صفا کړي. هغه ټول عمر د عناد او د ضد په غونډۍ باندې ناست دي. ابي جهل ورغی ورته ودرېږئ کم ځای نه راغلی؟ وایي شام نه. وایي ښه شام نه خو راغلی خو زما یو خبره ده رښتیا به راته وایي. او ورته یا ابوالحکمه وایه ولې رښتیا نه وی دروغ نه وی؟ وایي ښه خبره دا ده چې تاسې په پلانکي تاریخ باندې اسمان کې څه لیدلي؟ هغوی ویل آها تپوس مه کوه ای ابوالحکمه مرګ را باندې تېر شو د ماخستن نه وړاندې ټیم اوس سپوږمۍ تم کتلو ټول خلق دمې واغستل تکلیف و هوا ګرم مزیدار شولا ګرم هوا وا خدای پاک جل جلالو یو عجیب هوا راوستلا یو عجیب فضا په منګ باندې جوړه شولا منګ ټول خوشاله شو منګ مشرق طرف ته ولیدلا ولیدل چې اسمان کې سپوږمۍ په مین باندې نیمه شولا کله چې نیمه شو یو ټوکړه یو طرف ته لاړه او بل طرف ته لاړه ما ټول مرګري ودرول چې اے خلقو ګورئ سپوږمۍ په مین نیمه شوه آی قیامت راغی من بس کو دنیا کی بس حال راضی اے ابوالحکم من انتظار کولو دومره ټیم را باندې تیر شو چې د مازیګر ټیم او د ماخستن په ټیم کې د مازیګر او ماخام ټیم کې چې څومره میس کی فاصله وي دومره ټیم منګه انتظار کولو ناګهانا سپوږمۍ واپس یو ځای شولا او هغه خوشحالي چې ازمکه تراغلې وه د دې سپوږمۍ سره موږ نه واپس لاړه. ابي جهل ورته وایي په خوله باندې لاس کېدی دا خبره چاته مه کوئ ورنه انقلاب به راولئ. ولې خیر خدای وایي چوپ بس ابي جهل ظالم په لاره کې کسان کېنول 400 راځي ورته وایي موږ دا کار نه دی لیدلی خو په عربو کې یو کارو د عربو کې 2 صفته یو دا چې چا به ورته ویل دروغ مه وایه به دروغ نه ویل چا به چې ورته ویل دروغ مه وایه رښتیا خبره وکړه به دروغ بالکل نه ویل. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سره 2 کسان مخامخ شو د شام نه راغلیو نبی علیہ السلام ځان ته راوستل ورته وی تاسو شام نه راغلی وای او وی تاسو سفر باندې پلان کوي شپه باندې سلی دلیو وای او سمولې دلیو خو موږ مشرانو باندې کړو چې دا مو وای. پیغمبر علیہ السلام ورته وی رښتیا وای سمولې دلیو دا خبره ورته وکړه وای سپوږمۍ په مین باندې نیمه شوه زمکه تراغله او په کوم غره باندې پرې وتله او عجیبه کار خدا چې فضا ډیره خسته وا ډیره خسته فضا وا او چې کله د سپوږمۍ واپس لاړه دا فضا کې هغه خوشحالي ختم شوه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل تاسو خپل مشرانو ته ویل وای اے محمد ابن عبد الله هم دغه ورته ویل چې مونږ لیدلې ده خو هغوی راته ویل چې دا به نه وای هغوی راته ویل چې دا به نه وای. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام معجزه ده د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام حضرت زید بن حارث ته وی چې دا بس کو دا خلکو ایمان نه راوړي سپوږمۍ په مې نیمه شي خدا خلق ایمان نه راوړي اوس بس کو سردار کونین صلی الله علیه وسلم تعالی پاک وخ او زمانه سره الله امداد فرمایله. وی طفیل بن عمرو دوسی رضی الله عنه چې راغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی چې
تا سره ملاقات کول غواړم، کوم ځای در سره کینم؟ او ورته وی ته خو عربو بند کړی، قریشو بند کړی زما د ملاقات نه، وی آو خو در سره کینم ستا خبرې اورم. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام لاړو بیت الله شریف ته، دی ورپسې غلی لاړو. چې لاړو ابي جهل ورپسې کسانو لېږل، اے طفیل، اے د عمر زویه را واپس شه. هغې ویل تاسې سره زه خو مېلمه یم، مېلمه خپل کار ته پرېږدئ، زه د سره څو خبرې کوم، د دې تپوس کوم. دا شاعر دی، کدی چې تا ساحر وي نو ما سره د سحر علاج شته، کدی شاعر وي زه شاعرم، د شعر مقابله په شعر باندې کوم، کدی ساحری زه به ورته داسې ساحران راولم چې دا به مقابله ونه کړی شي. که دروغجني زه د دروغجن کلام او د صادق کلام معلومولی شم. ما پرېږدی خپل حال ته لاړو. طفیل بن عمر د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره نږدې کېناستو. سردار کونین مبارک منځ کړو 2 رکعاته. داغی نبا سردار کونین فرمائل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. دا برا سره ټول وای دا سورت چې الله پاک مو پاغي کی، خدای پاک دغه ثواب کې منګم شریک کی. طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالی عنہ فرمای سردار کونین فرمائل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چې کله د الفاظ خلاص کړل، طفیل بن عمرو دوسی رضی الله تعالی عنہ جناب رسول الله تعالی نږدې شو، ورته وی والله العظیم کتا نه پاسېږما، زر راته کلمه وایا. طفیل بن عمرو دوسی ته فرمایل اے طفیلا دلته ایمان مروړه، زمون کلی کې ایمان راوړلا، اور سره لوبي کول دي، انتظار کوا چې بل زلراله. طفیل بن عمرو دوسی ورته په جړا شلو، ورته وی اے د الله حبیبا زر د ایمان کلمه راته وایا. زید بن حارث تلاش چاپیرکو، ورته وی اے طفیلا صبر مکوا، د مرګ پته لګینا، زر کوا ایمان روړه. طفیل بن عمرو دوسی ته فرمایل اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اشهد ان لا اله الا الله کلمه د توحید بیان کړه، وی فرمایل ته د الله رسولی، حق رسولی، حق پیغمبري. طفیل بن عمرو دوسی ورته یا رسول الله بس زم کورتا. نبی علیہ السلام ورته وی خیر خو دی، وی چې کورته زم تا دلته مال لاوړې رونو ګورې دی خبره ته، زما مقصد دا دی ځان ته داسې عشق راوستل پکار دي. تا خو مال راوړې، مال نه خرڅې مکه کې، تا خو د تجارت غنم راوړي، تا د تجارت اوربش راوړي، تا شات راوړي، ته هغه نه خرڅې. وی فرمایل یا رسول الله ما داسې تجارت کو چې د دنیا ټول تجارتونه ته نه قربان شه، د دنیا ټول تجارتونه د دې تجارت نه قربان شه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وی چیرته ځي؟ وی بس ما ته دعا وکا، څه دعا درته وغواړم؟ اے د الله حبیبا دعا راته وغواړه چې رب العالمین زه چاته د ایمان دعوت ورکوما، یا الله غزما مور او پلار زما خزدا، یا الله چې ماته په ایمان باندې ته مشرف کی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته دعا وکړه، بیا ورته یا رسول الله ماته یو داسې دلیل راکا، داسې یو برهان راکا چې زه قوم ته پیش کما، هغوی زاغي منلو سره ایمان راوړي. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وی اللهم اجعله آیا، یا الله دته یو علامه وخایا، دته یو علامه ورکا، یا الله یو علامه ور سره وګرځوا. وی طفیل بن عمرو دوسی رضی الله عنه چې کلا خپل کلی دوست قبیله ته ورسېدلو نو دا وی مخصوصن تیار وکلکا، وی د دې په دې تندې کې رڼا شروع شو چې ارخوا به قتل رڼا و سپین پړق بو. طفیل بن عمرو دوسی سجده ولګول، الله نه دعا وغوښته، یا الله دا زما د تندې رڼا
دا د تندی برهان او رڼا یا الله دا زما د بل زیت الله منتقل کا خدایا بیا با قوم زما وای چې دی مسشو دا خو مسشه ده وګوره تندی کې د چا نور او رڼا زلیږي دی چې خپل مذهب پرې خود دا ده وګوره تندی بدل شو نو یا الله زما دا رڼا بل سره منتقل کا و ادما سره د اوخي چابکو دا چابک هغه چوکه چې ورته وي هغه داسې ونره سرمن وي هغه په اوخه او په اس باندې خلق وي هغه ډایرک بیا غي سره منډه وي چې ما کله دا دعا وغوستا الله رب العالمین هغه رڼا زما دی دغه پړی ترا وسلا او دغه چوکي ترا وستا په کوم باندې چې ما اوخه شړله او چې به مې داسې کړه یو پړق او رڼا به جوړ کړله وای ما ترنا ملو شو چې کور تلاړم وای فورا می پلار او مور سره او بیبي سره کې ناستلم ما ته وای بچیا تا خو غنم وړي او بشه دی وړي وي صف مال زر خرج کوی چې او مورې داسې ګټه می کړې ده چې د دنیا ګټه او تجارتونه تینه قربان شه بچی څه ګټه دې کړې ده ورته وای ای زما ګرانې مورې ما یو کلمه راوړي کلمه دا ده چې لا اله الا الله محمد رسول الله مور ورته وی اے بچوړیا لا اله الا الله معنا صدا وی فرمایل نشته بل مشکل کشا حاجت روا نشتا بل خدای ما سوا د یو الله نه هغه الله چې مالک د بندګۍ دی خالق د بندګۍ دی انسانان پیدا کړي خالق د مخلوق دی تمام مخلوق پیدا کړي رب دې د تمام کائناتو پیدا کون کرے رب العالمین دے الہ العالمین دے اگر خدا دے چې لائق دے عبادت دے بل سگ لائق دے بندگی نشتا اگر ورطویل بچیا ستا ور سره اتفاق راغی وی او موری زما اتفاق راغلی ویل بچیا ما مور سره اتفاق راغی اغم ویلی اشهد ان لا اله الا الله خزه ناستوا خزه توي بيبي تا ته زه داسې دولت اونخم چې د جهان یو دولت ورته نه رسیږي بيبي ورته وی ډیره خداسه دولت ته وی هغه داده چې د الله په ذات ایمان وروړه جناب رسول الله اخیری پیغمبر اومنه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې هغه ایمان وروړو خزه مسلمان شو پلار مسلمان شو مور مسلمان شو او عزیزانو بیا دا طفیل بن عمرو دوسی رضی الله عنه دی بیا راغی واپس مکی مکرمه ته چراغ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وی سرنګ چلې و یا رسول الله زما خاندان ایمان وروړو خو دعا راته وکړه دوست قبیله د پاره چې الله پاک هغه په ایمان مشرف کی علما ولیکلی وی نبی علیہ السلام ورته فرمایل چې ال تلار شي نو په تحمل سره دعوت ورکوا خلق ته زما اخلاق بیانوا زما اعمال بیانوا زما اخلاق زما افعال بیانوا د خداوند متعال وحدانیت بیانوا خلق حکمت سره ما طرف ترا وبلا عزیزان الطفیل بن عمرو دوسی رضی الله عنه د و هجری پورې اتیا کسان یا 15 اتیا کسان یعنی 80 کسان یا 85 کسان هغه ایمان والا جوړ کړ او به نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته مدینه منوره ته بوتل پیغمبر علیہ السلام هغه ته او دغه قبیله ته دعا وکړه زید بن حارث وی رسول الله مبارک ما ته فرمایل چې یا زید بن حارثه تا اولیدل چې الله د چانه دین کار نه غوستلو ځاله مکه کې پیدا کړم خو ابي جهل جهنم ته اولېګلو عتبه او شیبه جهنم ته اولېګلو خو چې الله ته خوخوا نو الله رب العالمین طفیل د دوست قبیلین راوستو او الله په ایمان مشرف کو الله ته چې منظور وا نو عداس رضی الله تعالی عنه د نین واخر یعنی د عراق نه راوستو ایمان باندې مشرف کو الله غختل نو بلال حبشی د حبش نه راوستو ایمان باندې مشرف کو عزیزانو ایمان دا د خداوند متعال یو دولت ته چې مثالی نشتا چاله چې ایمان ملاو شو الله وی خیر کثیر ورته ملاو شو ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا چاته چې ایمان ملاو شو علم ملاو شو خیر کثیر ورته ملاو شو او چاته چې ایمان ملاو نشو خیر کثیر نه محروم شو کډیرم دولت منوي او ډیر مالدار وي او ډیر حکومتونه ورلاندې وي عزیزانو الله دې موږ تاسو ته د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د عشق او محبت والا مین را نصیب کی الله دې هغه دولت را نصیب کی کم دولت چې الله طفیل بن عمرو دوسی ته ور نصیب کو واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین الہ العالمین د سردار کونین جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم
د دعوت دغه سخت مرحله الله چې مکه مکرمه کې تیرېدلې الٰه العالمین دغه مرحلو په برکت باندې الله د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دغه تکالیف چې ستاسو دین د پاره برداشت کړل الله د هغه په برکت او وسیله باندې الله زموږ د ټولو ګناهونو معاف کړي الله څومره عاشقان څومره محبان څومره دوستان الله د دې جامعي اراکین معاونین زمونږ الله مون سره په دې خطبه کې شریک دي الله ټولو ته د رحم د کرم الله د احسان په نظر باندې وګوري الٰه العالمین زمونږ د مدرسه او ټول دینی مدارس آباد کې الله څومره دوستانو مونږ وړاندې جمعه باندې اعلان کړو چې الله کریم کم خلق چې د مدرسې په تعمیر کې الله تقبله الٰه العالمین داوی مال اولاد قبول کا چا که سمټ راوړي چا سمټ د پاره پیسې مرګرو سره جمع کړي الله دې دا ټول قبول او منظوري کړي عزیزانو دعا وکړي زمونږ د دې مدرسې بازي مرګري هغه باندې امتحانات مالی دي دعا وغواړي الٰه العالمین خدای د ټولو دوستانو یا الله د غیبونو اسباب مهیا کې الله دا ټول قوم مالدار کې الله دې ټول قوم ته خدای دولت ور نصیب کې زما دا یقین دې قسم په خدای زما داسې دوستان دي چې عمرګره سر ور کوي او یا الله دا غزړه جاری خدایا کما سره ما بلک ور کړې نو عزیزانو الله مو سره دردمن زړونه الله چې دا غوي زړونه دردمن دي خداوند متعال ستالوی دولتونه ستا په خزانو کې پراته دي او الله په ورکړه کمیږي نه چینه په اوبو راغستو باندې را ډیریږي نو یا الله ستا خزانې په ورکړه باندې ډیریږي او کمیږي نه الله دې ټولو دوستانو ته خدایا د خپل خزانو سره زمونږ دروازې کولاو کې الله څوک چې د مدرسې کې مالی او بدني تعاون کوي خپل کوي مرګرو ته وي دعا غواړي الله د ټولو په ژوند کې خیر او برکت واچي زمونږ د مدرسې ته زمونږ یو استاد هغه د پکو تقریبا پرون دونه تکلیف کې راغی چې ماخام مونږ نه مخخه وانه غسل زکه چې سړی ودرېدلو باري ځان گاډي ته وې سلاغه کې ایس لګېدل هغه ته کې ناسو ساسم دعا وکي مونږ سره چې د اسمره مرګري مینه کوي قسم دې دا په دې مینه راضي درې والا مرګري راضي په خبر ناراضي مونږ چاته قسم دې شربت هم نه دی ور کړي سړی مشي مرته نه کوم مړه زه مرته مخ کې نه ور کو نو په ایمان ودا چې مرګره چې په دې ګرمۍ کې هغه درې کې خپل دکان بندي دل ترازی په خبر کې دکان بندي دل ترازی باړه کې دکان بندي دل ترازی د سړک کې دکان بندي خسته جمعهتون ته نه دی خو جمعهتون ته د ګرمۍ کې ځان نه خولي کله داسې کې او کله داسې کوي او دې ته ګوري چې خدای بیان نورم وګد کینو الٰه العالمین خدای دې ټولو راغلو ته یا الله د خپل خزانونو خدای د دوړو جهانو خوشحالي ور نصیب کړي یا الله کو څوک حجونه غواړي سره زمونږ الله حج د بیت الله شریف نصیب کړي یا الله څوک تانه حلال مال غواړي خدایا تو ورته خپل دروازې خپل خزانه کلاو کې یا الله څوک قرضداران دي الله د قرضونو اخلاص کې یا الله دې جامعي سره چې څه قسمه تعاون مرګرو کړي چا دا پکی اغستی چا دا پکی را لګلی الله ټولو ته خدایا د خپل خزانونو بدلی ور نصیب کړي یا الله د ټولو مرګرو الله ترازی شي اخر وخت الله زمونږ د ټولو دا کلمه نصیب کړي لا اله الا الله محمد رسول